بیا هم سلامونه نیک هیلې درنې احترامات مې قبول کړې په دې هیله امید چې روغ جوړ او خوشحاله وئ د سبا استازې په دوهم پړاو کې راسره دوه قدرمن خواږه ماشومان ناست دي د دوی سره خبرې کوو د دوی په ژوند باندې تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او تاسو ته هم ښه راغلاست وایم تاسو لږ مشر دی دغه او دله کشر دی لومړی به درته وارم تاسو ته هم لومړی ځان معرفي کړئ موږ ته ډېره مننه نوم مې مدثر دی د پلار نوم مې سید عمر دی د مشال مرکزي خصوصي عالي لیسې د اتم ټولګي زده کوونکی یم ډېره زیاته مننه او تاسو راته خپل ځان معرفي کړئ خواږه ماشومان بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې مزمل دی د پلار نوم مې سید عمر دی د څلورم با ټولګي زده کوونکی یم ډېره زیاته مننه مدثر جان تاسو په څوم صنف کې یاست زه په اتم ټولګي یم اتم صنف کې یاست څو نمره یاست زه لومړی مقام لرم په ټولګي کې دغه پوښتنه زده کوونکو ته ډېره ښه تمامېږي په صنف کې صنفي فعالیت ترسره کوئ په غونډو کې یا په خپل صنف کې هو زه د فرهنګي کمیټې یو غړی یم چې د اننسرۍ په برخه کې کار کوم ډېر ښه دومره کم عمر او دومره د فرهنګي کمیټې غړی وي ښه اننسر اننسري مو خوښه ده که چا تشویق کړی د چا لامل و چې هغوی اننسري کړي او ته ورته شوق پیدا شوی وي لامل یې څه و چې اننسرۍ برخې ته راغله هو لامل یې لومړی زما پلار و چې هغه به هم په خپل مکتب کې اننسري کوله ما د هغه څخه الهام اخیسته او ما هم اننسري شروع کړه او ما د اننسرۍ سره ډېره مینه ده او همداشان استادانو تشویق هم و چې زه یې تر دغه سویو پورې ورسوله دلته قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دوه خبرې موجودې دي یو د زده کوونکو تشویق دی د معلمینو او بله خبره د پلار او د مور ده کله چې په کورنۍ کې زموږ مشران څه کوي خامخا کوچني ماشومان هغه خبرې ځان ته راجع کوي که چېرته زموږ او ستاسې والدین ښه کارونه ترسره کړي ښه فعالیتونه ترسره کړي نو ښه زمان به ولري او ښه آینده به ولري که چېرته دوی په ناوړو کارونه ترسره کوي د خپلو ماشومانو په مخ کې دغسې خبرې کوي چې هغه د دوی په ماشومانو باندې بد تاثیر کوي عموما زامن به بده پایلې ولري ښه ګرانه ماشومه حمزه کنه مزمل که زه په نومونو کې زیات غلطېږم قدرمنو لیدونکو مزمل جان ته په سیند کې شوخ یې که آرام شوخي نه کوئ نه زما خو شوخ ماشومان خوښېږي خو په سیند کې او په کالي کې ارام ماشومان خلکو ته خوند ډېره زیاته مننه مزمل جان په سیند کې ته هم صنفي فعالیت ترسره کوې او که نه هو ترسره کوم کله ورځ شوې چې بجرته شوې د سیند د صنفیانو په مخ کې یو وار بجرته شوی اوس نه بجرته کېږي نه کوم مضمون مو زیات خوښېږي انګلیسي او نور پښتو قرآن کریم ډېر ښه انګلیسي نړیواله ژبه ده باید هر زده کوونکی تر خپل وسه پورې پکې کوشش وکړي مزمل جان زموږ لیدونکي به تاسو ګوري تاسو به ویني د یو ښه زده کوونکي لپاره څه کول پکار دي یو ښه زده کوونکی باید ښه اخلاق او په مکتب ته په خپل وخت راشي او هغه څه چې استاد وایي هغه باید عملي کړي ډېره زیاته مننه مدثر جان تاسو ته په صنف کې استادان د زده کړو څخه بغیر نور کومې برخې وړاندې کوي یا وایي موږ ته د استادانو څخه ډېره مننه ځکه چې موږ یې دومره ښه روزلي چې اوس کولی شو د هر چا ځواب په علمي ډګر کې ووایو او دوی موږ ته کله چې درس ختم شي یعنې تشریح وشي له هغه وروسته استاد محترم که چیرې وخت و موږ ته اضافي معلومات هم په دغه موضوع کې راکوي یعنې چې په دغه موضوع دننه اضافي معلومات راکوي او موږ هغه ځان سره نوټ کوو او وروسته که چیرې په کار شول استعمالوي ډېره زیاته مننه مزمل ویل چې ما ته انګلیسي او پښتو او قرآن کریم خوند راکوي ستاسو د خوښې مضامین کوم یو دی زما د خوښې مضامین چې دی یو انګلیسي بل قرآن او بل فیزیک دی فیزیک ښه فیزیک ریاضي به سره تړلې هم وي هو دا چې دا ځکه د نړۍ اوس د فیزیک پر اساس څرخیږي که چیرې متوجه نو فیزیک ریاضي او کیمیا دا چې دی ساینسي مضامین دی یو له بل سره ډېر تړون لري یعنې یو له بل سره نښتې دي ډېره زیاته مننه مزمل جان تاسو ته راځو په وروستۍ کې به زموږ لیدونکو ته او اورېدونکو ته څه وړاندې کړئ شعر در سره وي بیت وي او که یو ښه پیغام لرئ زما سره یو پیغام دی زما سره دغه یو پیغام دی چې خپل وطن ته خدمت وکړئ له خپل وطن څخه بل چیرې مه ځئ دغه د ستاسو وطن دی او خپل وطن ته خدمت وکړئ وطن داسې دی لکه مور تاسو باید خپلې مور ته خدمت وکړئ مننه ډېره زیاته مننه
مدثر جان د ننسرۍ په برخه کې تاسو عموما ګډون مو کړی په زیاتو غونډو کې او په خپل سیم کې به مو فعالیت ترسره کړی وي که دغه برخه راته یوه جالبه خاطره وړاندې کړئ. هو دا چې جالبه خاطرې ډېر دي یعنې ژوند ټوله خاطره ده د خاطرو مجموعه مساوي ده له ژوند سره که چیرې په ریاضیکي شکل ووایم نو هو دا چې یوه خاطره مې ده چې کله چې په لومړي ځل ما انانسرۍ ته پورته شوم سټیج ته نو لومړی ځل راڅخه یو بیت خطا شو یعنی په لومړی وار د لومړي زده کوونکي له تګ څخه وروسته زما څخه بیت خطا شو نو هغه وخت کې ډېر ور خطا شوم ځکه که چیرې په غونډه یعنی ګډونوال کله چې تا ته مخامخ وي نو دا بیخي زیات تاثیر لري یعنی سړی ډېر بې جرأته کېږي نو ما په لومړي ځل چې هلته بیت نه خطا شو خو ما د هغه وروسته له ځان سره ژمنه وکړه چې زه به هغه وروسته غلطي نه کوم او ډېره به توجه به کوم او له هغه وروسته ما د ډېرې توجه لامل دا او د تشویق لامل چې زه به پلار مور یعنی والدینو او استادانو به تشویقولم او زه اوس هم هغه وظیفه اجرا کوم او ماشاءالله اوس پکې ښه یم انشاءالله اوس به راته غلطي نه کېږي. عموما په زده کوونکي ضد ډېر زیات وي قدرمنو لیدونکو تاسو ترمنځ د ننسرۍ په برخه کې ځینې شاید نور تکړه زده کوونکي اوسي تاسو سره ضد کوي په خپل منځ کې که نه؟ نه زموږ په منځ کې یعنې د ملګرتیا په ډول خو بیا هم ځینې داسې خبرې وي چې خامخا ضد پکې راځي. هو لکه کله په یعنې رقابت په شکل یو له بل سره ضد کوو یعنې لکه دا چې اوس ډېر زده کوونکي دي د هغه په منځ کې په دغه منځ کې یعنې په انانسرۍ په منځ کې چې دوی بېلابېل نفر دي او لکه تقریبا تر 10-11 پورې نفر دي چې کله استاد دوی ته که چیرې غونډه وي دوی چیرې بیایي او که چیرې دوی چیرې بیایي نو استاد له دوی څخه څو تنه انتخابوي یعنې ټول نه انتخابوي له دوی څخه 3 یا 2 تنه انتخابوي خو که نو له دې په دغه وخت کې رقابت زموږ ترمنځ شروع شي نو یو بل ته ډېر په خوږه نظر ګورو خو مګر په زړه کې مو بل څه وي او یو بل ته د رقابت یعنې په ضد ګورو او دا چې زیاتره وخت د ځان صفت خانه وي خو زیاتره وخت پکې زه د دوی څخه لومړی دویم ته نظم چې انتخابېږم. عموما د یو ښه ویناوال لپاره 2 خبرې ډېرې زیات مهمه دي منصر جان. لومړی دا چې باید د فزیکي ژبه زده کړي فزیکي ژبه معنا لکه باډي لانګویج دغسې ډېره مهمه ده او دوهمه باید وینا یا هغه کوم متن چې دی لولي په دریځ باندې باید دی ځان سره په کوچني کاغذ ولیکي تر څو د خپل مخاطبینو په مخ کې څخه خبرې هېرې نه شي. منصر جان وخت بیخي کم دی او ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي په وروستیو کې موږ ته څه وړاندې کوئ؟ څه درته وړاندې کوم؟ اکثره وخت انانسر چې وي شعر هم خوند ورکوي ځکه ما ته انانسرۍ خوند راکوله ما به اکثره وخت د انانسرۍ په پای کې یو ترنم کولو تاسو راته یو ترنم کولی شئ؟ دا چې اوس وخت هم کم دی او ما ته داسې څه نه یادېږي چې تاسو ته یې اوس وړاندې کړم دا څخه به تېر شو. ښه صحیح ده. ډېره زیاته مننه مدثر جان او مزمل جان چې تاسو زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. زموږ سره پاتې شئ نور زده کوونکي هم درته غږوو. بیا هم سلامونه نیکې هیلې له نورو 2 خوږو زده کوونکو سره خبرې کوو. تاسو ته هم په خپرونه کې ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ. په لومړي سر کې له تاسو څخه نړۍ مننه چې موږ او تاسو ته هم په دې خپرونه کې وخت راکړو. ډېره زیات مننه. لومړی کې خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم ضیاءالله د طاوله زوی د مشال خصوصي علي لیستې د 2مې څانګې د 5مې الف ټولګي کې زده کړې کوم. ډېره زیاته مننه. او تاسو ماشومه نوم راته واخلئ او همداشان د کوم ځای اوسېدونکي یا په کوم سیم کې زده کړې کوئ؟ نوم مې معصوم الماس دی پلار نوم مې دلاور دی او ما د مشال 2 نمبر خصوصي علي لیستې د 8مې الف ټولګي زده کوونکی یم او اصلا کلی مو کابل خیل دی. ډېره زیاته مننه. تاسو ته راځم په صنف کې تاسو صنفي فعالیت ترسره کوئ او که نه؟ ترسره کوئ. اکثره وخت چې ماشومان یا زده کوونکي پورته کېږي په درس په وخت کې یا پښتو ته پورته کېږي یا ټولنیز ته یا قرآن کریم ته تاسو په انګلیسي او ریاضه کې هم فعالیت کوئ؟ موږ په انګلیسي په هر مضامینو کې موږ فعالیت کوو. د خوښې مضمون مو کوم یو دی؟ د خوښې مضمون مو ریاضي ده ځکه چې زه په ریاضۍ کې
هر وخت پوره په امتحان کې پوره نمرې ورم او د خوښې مضمون مې ښه ریاضي ده. اکثر زده کوونکي شکایت کوي چې ریاضي ښه مضمون نه دی، سخت دی. ستاسو د لیوالتیا لامل څه دی له ریاضي سره؟ ریاضي ځکه چې مطالعه کوم زده کوم خواري کوم ځکه زه ریاضي زده کولی شم. تاسو ته که راشو تاسو د خوښې مضمون کوم یو دی؟ زما د خوښې مضمون چې دی هغه تاریخ دی. تاریخ سره شوق لرئ؟ هو تاریخ سره ډېر شوق لرم. یقین تاریخ ډېر جالب مضمون دی ځکه اکثره تېرې کیسې وي او موږ به هم چې کله تاریخ مضمون و په سیم کې موږ به ډېر په مینه ورته غوږ نیولی ځکه چې استاد د خولې دغه خبرې به ډېرې خوندورې لګېدې. تاسو ته که راشو په سیم کې شوخي کوئ او که نه؟ نه شوخي نه کوو. بیا خو لا خو تاسو ماشومان یاستئ، شوخي به خامخا کوئ؟ خو دومره خو کړی کېږي. ښه تاسو که دا راته ووایئ چې پلان مو څه دی، څه باید ووایئ په راتلونکي کې؟ پلان مو دا دی چې زه باید په راتلونکي کې طب پوهنځی ووایم. ډېر ښه. طب پوهنځی شوق ورسره لرئ؟ د خپلې کورنۍ غړي مو چا زده کړې دي د طب په برخه کې یا په نورو برخو کې؟ الحمدلله کړي دي. ډېره ښه ده. ما مخکې هم وویل چې د والدینو تاثیر په خپلو اولادونو باندې ډېر زیات وي. تاسو سره استادان څومره خواري کوي؟ زموږ سره استادان واقعا چې ډېر کوشش راسره کوي او موږ هڅوي چې درسونه ووایو. د مکتب په دروازې لومړی دا لیکلي وي چې اول تربیت او بیا زده کړه، ځکه تربیت ډېر مهم دی د یو زده کوونکي لپاره. کله چې یو زده کوونکی سالمه روزنه ولري سالم زده کړه کولی شي. تاسو زما سره په دې خبره کې څومره موافق یاستئ؟ موږ تاسو سره په دې خبره کې بیخي زیات موافق یو. ډېره زیاته مننه. په وروستۍ کې څه ویل غواړئ زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته؟ زه د وروستۍ کې دا ویل غواړم چې ټول والدین د خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي ځکه چې د پلاران والدین په مشوره په اولادونو باندې دا حق لري چې د تعلیم پر وکړي ښه وروزي. ډېره زیاته مننه. خوښ او خوشحاله اوسئ. تاسو ته راځو په وروستۍ کې که کومه جالبه خاطره وي د زده کړو له ډګر او یا هم کوم شعر در سره وي؟ وایي له سختې خاموشۍ نه مې فنا درته راوړي، له سختې خاموشۍ نه مې فنا درته راوړي، ځانګړی مینهوال دې یم وطنه په ما ګرانه. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. ښه نو د سبا استازی د خپرونې قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په دې هیله چې زموږ سره په خپرونه کې پاتې وئ موږ به تعقیبوئ. د دغه دوړ څخه ډېره زیاته مننه کوو. راسره پاتې شئ، نور زده کوونکي به هم درته غږوو. له دوه نور زده کوونکو سره خبرې کوم. تاسو ته په خپرونه کې ډېر زیات خرکلی وایم، ستړي مه شئ. تاسو که لومړی موږ ته خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم د ریحان، د پلار نوم مې دی نور محمد. مشالې سا کې زده کړه کوم او په متون تپه کې اوسېږم. ډېر ښه. او تاسې څوک یاست مهرباني؟ زما نوم آریان دی، د پلار نوم مې فاروق دی. په مشالې سا کې زده کړې کوم، زه خپله د متون تپه کې اوسېږم. ښه. ډېر ښه. تاسو په خپل منځ کې کلیوال نه یې سره؟ کلیوال یاستئ؟ ښه. ډېر ښه. په مکتب کې چې کله کلیوال در سره ډېر ښونه کوي بیا زړه نه تنګېږي په سیم کې. ته که راته ووایې د درس په جریان کې یا همداشان استاد چې درس وایي څومره متوجه کینې او زده کوونکي لپاره څومره مهمه ده چې باید د درس په وخت کې متوجه کینې؟ یو خو دا چې درس ته چې روح کینې او متوجه شي خوند کوي او درس ته زده کېږي او کور ته یو څه وړی او زده کوونکي چې درس ته ښه کینې زده یې کړي په راتلونکي کې یو څه جوړېږي ورڅخه. ډېره زیاته مننه. تاسو ته که راشو آریان په خپل سیم کې څو نمره یاست؟ اوله. ډېر ښه. اکثره زده کوونکي چې زه ګورم اوله یا دوهمه یا درېیمه وي، لامل یې څه دی؟ لامل یې دا ده چې موږ خپل درس ته متوجه کینو، درسونه زده کوو او ورځنی تمثیلات لرو. ډېر ښه. تاسو لوبو ته هم وخت ورکوئ که نه؟ ورکوو. کومه لوبه مو زیاته خوښېږي؟ کرکټ. بالر یې او که بیټسمین؟ بالر. اکثره په کلیوالي سیمه کې اورېدونکو اکثره ټول لونډران وي، هم بیټ کوي هم بال کوي. تاسو بیټسمین یو که بالر؟ بالر. ښه. او څوک مو خوښېږي د افغانستان په ملي کرکټ ټیم کې؟ نه، کریم جنت. ښه. کریم جنت. ډېره زیاته مننه. تاسو ته که راشو تاسو هم لوبې کوئ او که نه؟ هو کوئ. په خپل لیسه کې یا زده کړه ځای کې ستاسو لپاره
استادانو د سپورټ لپاره وخت ټاکلی دی؟ ها تاسو هلته هم کرکټ یا فوټبال یا کوم نورې لوبې کوئ؟ ها کومه لوبه زیاته خوښیږي؟ کرکټ بیټسمن یې او که بالر؟ بیټسمن بالر ښه لونډر یې ښه ډېره زیاته مننه. په وروستۍ کې به څه ویل غواړئ زموږ اورېدونکو ته او تاسو که وروستۍ کې کوم پیغام لرئ زموږ لیدونکو ته مهرباني؟ دا پیغام لرم چې زموږ والدین او نور ماشومان درسونه د زده کړي او د ګرمۍ څخه د ځان نه وساتي. ډېر ښه پیغام و. د ګرمۍ موسم دی، باید زده کوونکي د خپل ځان ډېر خیال وساتي. زده کړه خدای نخواسته د دوی باندې دغسې څه ونه شي چې بیا زده کړې ورڅخه پاتې شي. ډېره زیاته مننه. زموږ سره پاتې شئ، نور به هم تاسو لپاره زده کوونکي وغږوو. لیدونکو او اورېدونکو، زموږ د خپرونې هم وروستۍ شوې دي. یوازې یو زده کوونکي سره خبرې کوو، بیا خپرونه رانغاړو. تاسو ته هم په خپرونه کې هرکلی وایم، ستړی مه شئ. نوم مې سلیمان، د پلار نوم مې صالح محمد ده. د مشال ټولګي زده کوونکی، د مشال ټولګي د اوومې جیم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر ښه. سلیمان جان، سیم کې څوم نمره یې؟ اوومه. کوم مضمون مو زیات خوښیږي؟ ریاضي. ښه. زموږ د خپرونې وخت هم کم دی. تاسو که په وروستۍ کومه خاطره در سره وي یا باید مهرباني؟ داسې څه خو نه لرم. ډېره زیاته مننه. د ژمن راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، د نن ورځې د سبا استازي خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. په دې هیله چې زموږ سره مو خپرونه اورېدلې وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تاسو د زده کوونکو پیغامونه هم واورېدل، نو هڅه وکړئ چې په دې خبرو باندې عمل وکړئ. تر بلې خپرونې په لوی مهربان خدای سپارمه. د ځانونو مو خیال ساتئ.